په دې ویډیو کې زمونږ باس راټول دی د ګریویټي په قانون یا لا اف یونیورسل ګریویټیشن چې ورته وایي په هغې باندې، او دا قانون نیوټن په 1688 کې پبلش کړی معلوم کړی دی دغه نه مخکې. نو تیر ویډیوز کې ما په دې باندې بحث کړی دی چې د دې قانون تاریخ څه دی او د دې قانون کړوله څه دي او دا قانون څنګه چې کوم دی نو موږ ته د نیچر د قانونونو په باره کې د مثال په توګه د یو ښه مثال په توګه په کار راوستی شو. نو په تیر ویډیوز کې تاسو کتلی شئ چې د دې تاریخ څه دی. دلته به زه د دې قانون بیان او د هغې سره حساب کتاب باندې شروع وکړم. نو دا قانون دا وایي نیوټن معلوم کړ چې د دوو څیزونو ترمنځه هر دوو څیزونو ترمنځه په جندون کې یو زور وي او دا زور داسې دی چې دا د دواړو څیزونو د ماسس سره نیغ په نیغه بدلیږي او د دواړو څیزونو ترمنځه چې کوم واټن دی یا ډسټنس دی د هغې د دویم طاقت په پوټه بدلیږي. نو په دې مثال کې ما داسې راغوستی دی چې دلته یو جسم دی هر شی کیدی شي د هغې ماس هم 1 دی، دلته یو بل جسم دی هر شی کیدی شي د هغې ماس هم 2 دی او دواړه د یو بل نه آر میټره لري دي. اوس آر 10 میټر هم کیدی شي 15 میټر هم کیدی شي. نو دا د دې دواړه یو بل راکاږي، دا لومبی دا دویم راکاږي او دا دویم دا لومبی ځان ته راکاږي او یو عمره زور په یو بل لګوي. هغې ته موږ راشو چې یو عمره زور ولې لګول پکار دی. نو نیوټن دا قانون دغسې ولیکو او دلته پکې یو کانسټنټ ور واچاو چې هغې ته جی وایي. نو دا کانسټنټ جی چې کوم دی دا بیا په 1698 کې کیونډش یو بل ساینس پوه دی هغه د دې کره کچ میچ وکړو او دا معلوم کو چې د دې جی چې زور مونږ سره صحیح راوځي د زور مقدار صحیح راوځي دوه څیزونو دپاره د دې جی مقدار چې کوم دی دا پکار دی چې 6.6 ځلې د 10 طاقت -11 پکار دی او چې د زور یونټ په نیوټنو کې راوځي نو پکار ده چې د دې جی یونټ نیوټن میټر طاقت 2 او په کیلوګرام طاقت 2 باندې ویشلی دا یونټ پکار دی. نو د جی خو ځان له یو تاریخ دی چې دا څنګه دلته به داسې وګڼو چې دا یو کانسټنټ دی چې یو خو د یونټ سمولو دپاره پکار دی دلته او بله دا دی چې د زور مقدار ورسره صحیح شي. نو دا د نیوټن قانون دی. اوس نیغ په نیغه د ماسس سره بدلیږي د دې څه مطلب دی که دا ماسس غټ شي نو دا زور سیوا دی د دې په منځ کې او که دا ماسس واړی نو زور کم دی او د آر سره اپوټه بدلیږي خو کره اپوټه داسې بدلیږي چې د آر د دویم طاقت سره اپوټه بدلیږي. که د دې په منځ کې واټن یا ډسټنس یو په 2 سیوا شي نو دا زور یو په 4 کم شي، که دغه ډسټنس یو په 3 سیوا شي نو دا زور یو په 9 کم شي اپوټه بد. نو دې باندې به مونږ لږ غونته بحث کوو. اوس راځئ چې وګورو چې دې ته یونیورسل لا اف ګریویټیشن ولې وایي. نو دا دوه څیزونه چې ما دلته کوم راغوستي دا هر څه کیدی شي، دا یو سړی او بل سړی هم کیدی شي، دا سپوږمۍ او ځمکه هم کیدی شي، نور او سپوږمۍ هم کیدی شي، نور او ځمکه هم کیدی شي. هر دوه څیزونه چې په نیچر کې تا خوښ کړه نو د هغې په منځ کې به دا زور خامخا موجود وي. ته راځئ چې بیا دا زور د ویکټر په شکل کې ولیکو. دا یو وجود دی M1 هر شی دی، تاسو په خپل ذهن کې راوستی شئ نور او ځمکه د مثال په توګه چې حل کول درته اسان شي او M2. نو دا زور د دواړه د ماسز سره نیغ په نیغه بدلیږي او د دواړو د ماسز د پروډکټ سره د ضرب سره زور نیغ په نیغه بدلیږي. یعنی دا قانون دی چې دا د دوی ترمنځ زور چې کوم دی هغه یو کانسټنټ دی، دې ته یونیورسل کانسټنټ وایي. د قیمت همیشه هغه وي 6.6 ځلې 10 طاقت -11 او یونټ یې دی نیوټن میټر طاقت 2 او کیلوګرام طاقت 2 باندې ویشلی او دې ته یونیورسل کانسټنټ ځکه وایي چې په نیچر کې
که د ځمکې په مخ ګوري د دوو څیزونو ترمنځ نو په هغه کې چې کوم جی په کار راځي دا هم دغه قیمت دی او کنه چرته په کهکشاونو کې لرې د یو نور او د یو پلانټ ترمنځ د دې منځ کې زور دی نو په هغه کې هم دغه کانسټنټ په کار د دې کانسټنټ قیمت چې کوم دی د چندون په ګوټ ګوټ کې یو دی په هر ځای کې یو دی او دغه قیمت دی او دا قیمت چې کوم دی نو موږ دلته لیکلی دی په اس آی یونټس کې کوم چې انټرنیشنل سیستم دی د یونټو په کوم کې چې موږ د واټن د لپاره میټر په کار راولو د ماس د لپاره کیلوګرام په کار راولو او د ټایم د لپاره سیکنډ په کار راولو نو په هغه سیستم کې د یونټ د قیمت 6.6 لس طاقت منفي 11 او نیوټن میټر سکوير په کیلوګرام سکوير باندې ویشلې دا د جی قیمت دی نو دا به موږ د دینه پس په دغه قیمت ته په کار راولو په دې کې بدلون نه راځي د جی قیمت د کائنات د شروع کېدو په وخت کې دغه دی او تر نن پورې دغه دی تر نن پورې په کې بدلون نه دی لیدل شوی نو جی خو یو ټاکلې نمبر دی چې نیچر مونږ ته راکړی دی او د کوم سیزونه په دې زور کې چې نور په کار راځي هغه دغه دوه سیزونه کوم سیزونه چې تا خوښ کړو د هغې ماسس څه دي نو د یو ماس m1 دی او د بل ماس m2 دی نو دا دواړه یو بل سره ضرب کړي او د دې ترمنځ چې کوم واټن دی کوم ډسټنس دی r د هغې طاقت دوه باندې ویشلې دا یو دا زور خو په یو وجود لګي نو موږ دا لومبی واخلو په د باندې دا لومبی به موږ دلته داسې واخلو دا لومبی ماس د یو ډاټ په شکل کې باندې زور لګولی دی باندې زور لګېدلی دی د دغه دویم د لاسه دغه زور برابر دی g1 2 په r طاقت دوه باندې ویشلې او که موږ دا دویم راواخلو او هغه ته وګورو دلته دا m1 باندې m2 زور لګولی دی اوس که دغه m2 ته موږ وګورو دویم ته د یو ډاټ په شکل کې واخلو چې خبره راته اسانه شي نو په هغه باندې د m1 زور لګولی او هغه زور هم هغه عمره دی ځله m1 m2 او د r طاقت دوه باندې ویشلې r د دې په منځ کې واټن دی څه د دې مطلب دا شو چې دوه زورونه لګېدلي دي که دوه جسمونه یو په دیو یو زور په m1 لګېدلی دی او هغه د m2 د لاسه لګېدلی دی او یو زور چې کوم دی نو هغه په m2 لګېدلی دی چې m1 لګولی دی دې ته خیال کوئ او د دواړو زورونو مقدار یو برابر دی نو ځکه دلته موږ یو اکسپریشن یا یو ایکویشن لیکلی دی نو دا پکې لږه نازکه خبره ده چې تاسو ته کلیر شي زورونه دوه لګېدلي دي دوه جسمونه دي او په هر یو باندې زور لګېدلی دی او په یو بل یې لګولی دی نو زورونه دوه جسمونه دوه زورونه لګېدلي خو چونکې د زور مقدار یو چې په بل باندې لګولی دی او د بل چې په دې لومبي لګولی یو عمره دی نو موږ ضرورت نشته چې دا دوه ځله ولیکو نو موږ دا صرف یو ځل ولیکو اوس څنګه موږ ته پته ده چې دا دواړه زورونه خپلو کې یو برابر دي د m1 چې په m2 کوم لګولی دی د هغې قیمت هم دغه دی او m2 چې په m1 لګولی دی m1 چې په m2 لګولی دی د هغې قیمت هم دغه دی مقدار یو برابر دی خپلو دا موږ ته څنګه پته ده نو دا موږ ته د نیوټن د دریم قانون نه پته ده وایي په دریم قانون کې چې اکشن او ریاکشن برابري او اکشن او ریاکشن دوه زورونه دي او دا دواړه زورونه په یو جسم باندې عمل نه کوي اکشن په شي لګېدلی دی او ریاکشن په بل شي لګېدلی دی دی به خپلو کې په چپی یعنی که یو ښي لاستی نو بل به ګس لاستی که یو په بری نو بل به په ښکتی نو دی به همیشه یو بل سره چپي او د دې مقدار به خپلو کې برابري یعنی که یو 10 نیوټن دی بل به هم 10 نیوټن دی اکشن او ریاکشن کوم چې د نیوټن دریم قانون دی هغه پکار ده چې د ګریویټي دا کم زور چې کم دی هغه قانون مني نو ته په جندون کې ته یو داسې زور نشي پیدا کولی چې هغه د نیوټن دریم قانون نه مني یعنی که هغه زور تا په یو شي ولګو نو په تا باندې به هغومره زور بل شی لګوي سمه ده نو دا موږ ته د نیوټن د دریم قانون نه پته ده چې دا دواړه زورونه خپلو کې برابر دي نو ځکه موږ د دې لپاره یو ایکسپریشن لیکو راځئ چې د یو خاص څیزونو لپاره د دې زور حساب کتاب وکړو د مثال په توګه دوه سړي به راواخلو
دا یو کس دی ته په ځمکه ولاړ دی او دا بل کس دی ځمکه ولاړ او دا سړی لږ دروند دی 80 کیلوګرامه دی دا سړی مثال په توګه 80 کیلوګرام او دی د یو بل نه دی ترمنځ چې کوم واټن دی فاصله د مثال په توګه دا 2 میټره ده سمه نو د ګریویټي زور د دې په منځ کې موجود دی نو په عام ژوند کې مونږ کتلی دي که ته یو کس سره نږدې ناست دی نو تا ته نه فیل کېږي تا ته دا احساس نه کېږي چې ګینې یاره ته دغه سړی تا ځان ته راکاږي یا ته دغه سړی ځان ته راکاږي نو دا ولې راځئ چې د دې زور حساب کتاب وکړو د دوه سړو ترمنځه چې دا ولې نو د ګریویټي قانون موږ ته دا وایي چې د دې دواړو ترمنځه یعنی دا لومبی سړی دی او دا دویم سړی دی تاسو له نومونه ورکوئ دا ګل خان دی او دغه چې کوم دی نو محمد خان دی نو د دې دواړو ترمنځ چې کوم زور دی تاسو ته ما ویلي چې زورونه دوه دي ګل خان یې په محمد خان لګوي او محمد خان یې په ګل خان لګوي نو راځئ نو موږ به پکې یو معلوم کړو ځکه چې زورونو مقدار به یو برابر وي نو راځئ چې اوس یې معلوم کړو چې محمد خان په ګل خان څومره زور لګوي دا ځان پلوي راکاږي نو دا د جی د ګل خان ماس د محمد خان ماس او د هغې ترمنځ چې کوم واټن دی د هغې طاقت وه نو جی موږ وویلې چې دا 6.6 ځلې د لس طاقت منفي 11 دا ډېر وړوکی لمبر دی وړه ډېره وړه انسه ده او بیا د ګل خان ماس 80 کیلوګرامه دی او د محمد خان ماس چې کوم دی نو هغه 80 کیلوګرامه دی نو هغه پکې ور واچو او د دې ترمنځ چې کوم واټن دی نو هغه 2 میټره دی نو د دوه طاقت 2 چې کوم څلوري سمه ده نو د دې نه موږ سره راشي 6.6 او اتیا ځله 80 او ورسره د لس طاقت منفي 11 او د دوه طاقت چې 2 شي نو دغه 4 شو سمه ده نو راځئ چې دا وګورو چې دا زور موږ سره څومره راځي په کلکولیټر باندې نو 6.6 ځلې اتیا ځلې 80 محمد خان ماسه او دغه نه بس راشي او دغه بیا وویشو په 4 باندې نو 804 سمه ده نو 804 او بیا ځلې دغه لس طاقت منفي 11 په پکې نه یېري نو عام طور خلک به دا لیکي چې د 804 نه به 8.0 جوړ کی او دا ما یعنی دا پوینټ دلته وو یعنی 804.0 نو هغه پوینټ ما 3 ځای وخوځو 1 2 3 د دلته نه مې دلته راوستو دلته مې دلته راوستو دلته مې 3 ځای مې وخوځو نو الته او دا نمبر وړوکی شو نو الته به زه د لس طاقت چې کوم دی هغه غټ کړم نو منفي غټېدل مطلب دا چې دا به زه 11 به وړوکی کړم نو چې 3 دا به شي 8 ولا به راورسي ټنه نو 8 ځله د لس طاقت منفي 8 نیوټنه زور دی نو د دې څه مطلب دی دې مطلب دا دی چې د دې دواړو ترمنځ د محمد خان چې په ګل خان کوم زور لګوي د ګریویټي زور د منځ کې نه پړی تړلی دی نه یې لرګی نیولی دی هېڅ یې نه دي نیولي خو بیا هم دی یو بل ځان ته راکاږي نو محمد خان چې په ګل خان کوم زور لګوي د هغې قیمت دی 0.1 2 3 4 5 6 7 او بیا 8 نو هغه بیا 8 دی نیوټنه نو دا تاسو وګورئ چې دا څومره کم زور دی صحیح ده نو د دې وجه دا ده د دې وجې چې دا زور د ګریویټي زور د عامو شیانو د دوو سړو منځ کې د یو ښځې سړي منځ کې او د کرسۍ میز په منځ کې د سړي او کرسۍ په منځ کې دا ټول میسز چې کوم دي نو دا تاسو کتی شئ چې 80 کیلوګرامه 80 کیلوګرامه نو چې میسز واړه دي
او که فاصله د منځ کې کمه می 1 میټر 2 میټر یا ډېر هم نږدې شي نیم میټر هم شي نو دا زور ډېر کم دی نو د دې وجې موږ ته او بیا زمونږ خپې همیشه په ځمکه لګېدلي دي یا کرسۍ په ځمکه پرتی نو د ځمکې او د کرسۍ ترمنځه یا د ځمکې او میز ترمنځه یا د زمونږ خپو او د ځمکې ترمنځه د زیږوالي زور خو نو چې کله دا زور په اکشن کې راشي یو سړی بل سړی محمد خان چې کوم دی نو هغه ګل خان ځان ته راکاږي نو په دغه دوران کې د زیږوالي زور پیدا شي او دا زور ځان ختم کی نو په دې وجه باندې دوه سړي کو زر کالم یو بل سره نږدې ناستي 2 میټره فاصله باندې نایب بیا هم په 2 میټره فاصله باندې ځکه چې سیوایي زور به صفري ځکه چې محمد خان خو ور باندې دغه زور لګی خو الته د ځمکې او د محمد خان د ګل خان د خپو ترمنځ چې کمزور دی د زیږوالي هغه د دې برابر دی او دا کینسل کوي نو مطلب دا دی که موږ ګل خان او محمد خان د ځمکې نه لرې بوزو چېرته په خلا کې چې هلته نه ځمکه شته نه نور شته نه سپوږمۍ شته او د یو بل نه په 2 میټره فاصله باندې ودرو موږ وکتل چې د دې په منځ کې به زوري یعنی صرف راځي چې په ګل خان باندې توجه ورکړو په ګل خان باندې به محمد خان زور لګی څومره اف او دغه اف مونږ کلکولیشن وکړو چې دا به 8 ځله د لس طاقت منفي 8 نیوټنه نو د ګل خان باندې نور هیڅ زور نشته د ځمکې نه مو لرې بوتو او خوا کې سره محمد خان په زور لګی د ګریویټي زور نو اوس راځي چې د نیوټن د دویم قانون په حساب باندې وګورو چې د ګل خان اکسلریشن به څومره نو د ګل خان ماس مونږ غستې 80 کیلوګرامه نو د مطلب دا شو چې د نیوټن دویم قانون مونږ ته وایي چې دغه په سیوایي زور دی یعنی بل زور ور باندې نشته دی او سیوایي زور همیشه برابري چې په چا لګېدلی دغه ماس دا د ګل خان ماس شو او زله اکسلریشن دا د ګل خان اکسلریشن شو ګل خان ته مونږ 1 ویلې دی او محمد خان ته 2 ویلې دی صحیح شو نو دا زور خو مونږ معلوم کو چې 8 ځله لس د پاسه د لس طاقت منفي 8 او د ګل خان ماس 80 دی نو راځي چې وګورو چې د ګل خان اکسلریشن بس او اکسلریشن په هغه اړخ کې په کوم اړخ کې چې زور لګېدلی نو دا د ګل خان اکسلریشن نو د ګل خان اکسلریشن به راوځي موږ سره 8 ځله لس طاقت منفي 8 او په 80 باندې ویشلی نو د ګل خان اکسلریشن به شي د ماسې به 8 سره ختم شو او دا لس به بره بوزو نو لس طاقت منفي 9 میټره سیکنډ طاقت وه نو دا وګوره دا څومره کم اکسلریشن دی نو ګل خان او محمد خان به څه وخت پس یو بل سره وجنګېږي د دې مطلب دا شو ځکه چې دی یو بل ځان ته راکاږي نو په شروع کې به دی په دې په ځان نه پوهېږي چې دی یو بل ته نږدې کېږي ځکه چې اکسلریشن ډېر زیات کم دی لس طاقت منفي 9 میټره دا ډېر کم اکسلریشن دی یعنی د ګل خان ویلاسټي 0 ده دی په ځای ولاړ دی او ورپسې سیکنډ کې به د ویلاسټي لس طاقت منفي 9 او په ورپسې سیکنډ کې به 2 ځله لس طاقت منفي 9 او ورپسې ځه خو دی یو بل ته نږدې کېږي نو دا زور هم سیوا کېږي ځکه چې واټن کمیږي نو زور هم سیوا کېږي اکسلریشن به سیوا کېږي خو زما مطلب دا و چې د ګریویټي زور به خیره کې دی یو بل سره وجنګي دی به ډغره وخوري نو دا زور شتون لري خو په عام ژوند کې چې د ځمکې په مخ پورې مونږ ختي یو نو مونږ په یو بل باندې دا زورونه نه لګو خو د ځمکې په مخ باندې چې مونږ یو نو زمونږ خپې د ځمکې په مخ باندې دومره کلکې نښتي چې یو سړی او بل سړی په خپل منځ کې دا زور یو بل ته نشي نږدې کولی ځکه نور زورونه په غالب دي نور زورونه ور باندې زورور دي زیږوالي زور او دغسې نو دغسې دا تاسو ته ما یو خیالي تجربه درکړه چې په هغې کې بیا موږ ته دا خبره لږه صفا شي چې د دې زور څه مطلب دی بله خبره دا ده چې موږ وویلې چې دا زور محمد خان په ګل خان باندې لګوي 2 په 1 باندې لګوي نو موږ دا زور یو ځله کلکولیټ کو او
ګل خان چې په محمد خان کمزور لګي هغه هم دغه عمره نو خو سبب بدلی د محمد خان اکسلریشن به بدلی ځکه چې د محمد خان ماس بدل دی A2 نو د محمد خان لپاره راځي چې وګورو نو په محمد خان باندې صرف یو زور دی او دغه سیوایي زور دی او د نیوټن د دویم قانون په حساب هر سیوایي زور یا نت زور چې کوم دی هغه برابري چې په چا لګېدلی د هغه ماس ځله د هغه شي اکسلریشن نو زور خو هم هغه دی 8 ځله لس طاقت منفي 8 او د محمد خان ماس 15 دی ځله د هغه اکسلریشن نو د محمد خان اکسلریشن به دغه وخت کې 8 ځله لس طاقت منفي 8 او 15 نو د محمد خان اکسلریشن به لږ څه وایي ځکه چې دا به موږ سره راشي 4 په 3 ویشلې ځله لس طاقت منفي 9 نو دغه د اکسلریشن د ګل خان اکسلریشن لس طاقت منفي 9 او د ګل خان د محمد خان اکسلریشن دی 4 په 3 ویشلې نو دا د لس طاقت منفي 9 نه لږ څه وایي سمه نو دا خو یو زموږ حساب کتاب شو راځئ چې اوس وګورو چې د ځمکې او سړي ترمنځ زور نو دا به څنګه معلومو نو راځئ چې اوس یو جسم داسې واخلو چې ځمکه ده دا زموږ ځمکه ده او د ځمکې ماس چې کوم دی نو هغې ته به ووایو ME ارت یا ځمکه او په دې باندې چې کوم سړی ولاړ دی زه یا ته پې ولاړ یو نو د هغې سړي ماس ته به ووایو وړوکی M نو د دې ځای کې مونږ وایو د دې مطلب دا نه دی چې د ځمکې او د سړي ترمنځ واټن صفر دی ځکه چې یو بل سره جنګېدی نه په دې قانون کې چې کله مونږ دا واټن کچ کوو نو دا مونږ د یو جسم د سنټر نه تر بل جسم در سنټره پورې واټن اخلو نو دلته به مونږ د ځمکې منځ نه د دې ځای نه تر د سړي ترمنځ پورې دا واټن به اخلو نو دا سړی خو د ځمکې په حساب باندې سړی خو زیات نه زیات 1 میټر اوچت دی نو د سړي منځ خو نیم میټر دی د ځمکې د مخ نه نو دا فاصله منګه پکې د سړي دا اوچتوالی پکې منګه د منځه دا پکې یرولی شو نو د سړي او د ځمکې ترمنځ چې کوم واټر دی نو هغه د ځمکې د ریډیس برابر دی سمه نو دا لا موږ ته وایي چې ځمکه په دې سړي باندې زور لګوي نو راځئ چې ځمکې په سړي باندې لګوي هغه زور معلوم کړو دلته بیا جوړ کړو داسې وګڼئ چې ځمکه دلته په دې سنټر کې د ځمکې دا ماس به راغونډ کړو او په دې سنټر باندې به یې کېږدو نو دا زموږ ځمکه شوه او سړی د ځمکې د سنټر نه د ځمکې د ریډیس په حساب باندې دلته دی سړی دی ځمکه دغه سړی ځان ته راکاږي زور باندې او سړی لګیا دی ځمکه ځان ته راکاږي نو سړی ځمکه چې په سړي کوم څومره زور لګوي ځان پلو سړی دغه هومره زور په ځمکه لګوي ځان پلو د دریم قانون په حساب د نیوټن اکشن او ریاکشن په خپلو کې خامخا برابري او دا نشي کېدی چې ځمکه ورباندې زور ولګوي په ځمکه دې زور ونه لګي دا نشي کېدی د نیوټن دریم قانون د دې خبرې اجازه نه ورکوي نو راځئ چې او دا زورونه خپلو کې برابر نو راځئ چې ځمکه څومره زور په سړي لګوي هغه معلوم کړو ځکه چې دواړه زورونه خپلو کې برابر دي نو دا شو جي د سړي ماس د ځمکې ماس او د دواړو ترمنځ چې څومره واټن دی نو هغه دی د ځمکې چې څومره ریډیس دی د هغې طاقت وه سمه نو د سړي ځمکه چې په سړي باندې کم زور لګوي هغه شو جي چې کم 6.6 ځلې د لس طاقت منفي 11 شو بیا د سړي ماس 8 دی د ګل خان د ځمکې ماس چې کم دی نو هغه دی 15.98 او ځلې لس طاقت 40 هغه ولیکو او بیا دلته د دې ترمنځ چې واټن دی نو هغه چې څومره د ځمکې ریډیس دی او هغه دی 6.38 ځلې د لس طاقت 6 او د دغه طاقت 2
ځکه چې دغه طاقت 2 دی دغه د قانون په حساب باندې. نو د دې نه چې تاسو په کلکولیټر باندې حساب کتاب وکړئ نو راځئ چې په کلکولیټر باندې د حساب کتاب وکړو. دا به ما سره شي 6.6 او هغې له به ضرب ورکړو په 80 کې او هغې ځله به واخلو 5.98 او د دغه نه چې څه راشي دا به وویشو په 6.38 باندې. نو د هغې نه چې څه راشي هغه به بیا وویشو په 6.38 باندې ځکه چې دا سکویر دی. نو د دې نه موږ سره راشي 88 او د 88.39 او ځلې د لس طاقتونه به اوس راجمع کړو. دلته د لس طاقت منفي 11 دی، دلته د لس طاقت 40 دی، نو 40 او منفي 11 او دا د لس طاقت چې کوم دی نو دا به شي دا به طاقت 2 شي نو دا به لس طاقت 12 دی، خو لاندې دی نو چې باندې راولو نو منفي 12 به شي. سمه ده. او دا به موږ سره راشي 88 او 0.39 ځلې او د لس طاقتونه. اوس دا لس چې سره ضرب کړو دا موږ سره راشي 280 پوینټ، دا موږ سره راشي 283 او 0.9 نیوټن زور لګي. 283 او 0.9 نیوټن زور د ځمکه په سړي باندې لګي. اوس ځمکه ګلخان په ځمکه باندې څومره زور په بارې ځان ته راکوي هغې حساب کتاب ته ضرورت نشته، دغه عمره زور ګلخان هم په ځمکه لګي. سمه ده. اوس زور موږ معلوم کو چې ګلخان په ځمکه څومره زور لګي، ځمکه په ګلخان څومره زور لګي. نو دا ځمکه ده، دلته ګلخان ولاړ دی او ځمکه ځان ته راکاږي په ښکته باندې په یو زور باندې اف، او دغه زور موږ ته معلوم شو چې دا دی 200 او 83 او 0.9 نیوټنه. نو کوچرې د ګلخان خپې د ځمکې د مخ ګلخان نه وی منې کړی، یعنی ګلخان کو د ځمکې نه څوک لږ غونته اوچت کې پرېږدي نو دی به ځمکې ته راوغورځېږي، زور به بیا هم دغه عمره تقریبا ځکه چې د ځمکې د مرکزې نه فاصله چې کوم ده هغه د ځمکې د ریډیس برابر ده، او د ځمکې ریډیس دومره لوی دی چې د ځمکې د مخ نه موږ لږ غونته بره ښکته 1 میټر یا 2 میټره راخوځو نو هغه څه دونه فرق نه غورځوي. نو ګلخان کو د ځمکې نه لږ غونته اوچت شي ټوپ ووهي نو واپس به ځمکې ته راپرېږي، نو په دغه وخت کې د اکسلریشن به څومره نو زور خو ورباندې دا لګي. داسې وګڼه چې ځمکه مونږه دلته د ځمکې سنټر ته راغونډه کړه او ګلخان دلته دی، د ځمکې مخ دی نه منې کوي نو دی به په ښکته باندې د اکسلریشن به څومره. نو ته مو ته دا پته ده چې په ګلخان باندې خو یو زور لګېدلی دی او هغه په ځمکه لګوي، په داسې حالت کې چې د ځمکې مخ دی نه منې کوي نو بیا خو صرف دغه د ګریویټي زور ورباندې پاتې شو. نو د نیوټن دویم قانون وی چې دغه سیوایي زور شو، نت زور شو، او دا به د ګلخان د ماس ځله د ګلخان د اکسلریشن برابر دی. نو زور موږ معلوم کو چې ځمکې په 200 او 83.9 نیوټنه زور سره ځان ته راکاږي، د ګلخان ماس موږ اخیستی و چې 80 کیلوګرامه دی، نو په ده کې به څومره اکسلریشن پیدا شي. که د ځمکې نه لږ غونته بره ټوف کړي نو څومره اکسلریشن سره به ځمکې ته راغورځېږي. ما ته پته ده چې ستاسو په زړه کې جواب راغلی دی، خو راځئ چې دلته نکره کړو. نو د ګلخان اکسلریشن به 200 او 83.9 او بیا د ګلخان په ماس باندې ویشلې. نو راځئ چې دا ته وګورو چې دا موږ له څه جواب راغلی. 200 او 83.9 او دا به وویشو په 80 باندې، نو 9.9 میټر په یو سیکنډ کې طاقت 2. نو څه مو خیال دی، څه مو زده کړه دلته؟ تاسو ته یاد دي نو موږ ویلي چې د ځمکې د مخ سره نږدې
هر یو سیز چې ځمکې ته راغورځېږي که ګلخان دی که اتی دی نو د هر یو شي اکسلریشن د څه برابري جی او هغه څومره وړوکی جي 9.8 نو مونږ ته خو دلته چې کوم صحیح حساب کتاب مونږ وکړو 9.9 راغی خو 9.8 دې ته مونږ ویلی یو میټره په یو سیکنډ کې طاقت وه خیال مو دی نو د ګریویټي هر یو شی چې د ځمکې په مخ دی لکه په ونه کې دلته به ونه جوړه کړو او په ونه کې سیب ځوړند دی نو که دا سیب د ونې نه راخلاص شي نو د دې اکسلریشن به څومره وي نو تاسو ته پته ده هر یو شی چې ځمکې ته راغورځېږي د هغې اکسلریشن یې 9.8 میټره په یو سیکنډ کې طاقت 2 دا خو مو ته پته ده خو نیوټن دویم قانون وایي چې اکسلریشن عضله ماس د یو شي هغه په هغه باندې زور برابري نو زور ورباندې څه لګوي ځمکه لګوي نو ځمکه چې په هر یو شي باندې زور لګوي د ځمکې د مخ سره نږدې نو هغه برابري د جی هغه شیز ماس لکه دلته مونږه سیو واغسته یا مړه د ماس د ځمکې ماس دا ځمکه ده د ځمکې ماس او د ځمکې سره نږدې د مخ سره چې نږدې څیزونه نو هغه د ځمکې د مرکز نه بس دومره لرې دي څومره چې د ځمکې ریډیس دی ځکه د ځمکې ریډیس ډېر لوی دی طاقت 2 نو د دې مطلب دا شو چې که دا په دغه شي باندې په دغه سیو باندې دغه یو زور لګېدلی دی نو دا برابري د سیو یا د مڼې د ماس ځله د هغې اکسلریشن نو دا زور برابر شو د مڼې د ماس ځله د هغې اکسلریشن دا برابري جی له وړوکی ام د ځمکې ماس او د ځمکې په ریډیس طاقت 2 باندې وي نو دا ماس همیشه کینسل کیږي نو د دې اکسلریشن دا فرق نه ورځي چې څه شی راغورځېږي یعنې د مڼې ماس ته د منځه وځي کله چې موږ د نیوټن دویم قانون په کار دلته ما د نیوټن دویم قانون په کار راوستو چې که دا نیټ زور دی دا ماس ځل اکسلریشن برابري دا د نیوټن دویم قانون دی دا هر زور ته اپلای کولی شي نو د ګریویټي قانون صرف موږ ته دا ښیي چې د ګریویټي زور څه شی دی د زور یو قسم دی د زور یو قسمه زور دی دا راته نه وایي چې دا زور څه کوي د یو جسم سره دا موږ ته نه ښیي دا موږ ته د نیوټن دویم قانون وایي چې کله په یو جسم باندې زور ولګي نو هغې سره څه کېږي هغه دا زور په هغه څیز کې اکسلریشن پیدا کوي دا موږ ته د دویم قانون نه پته لګي نو دویم قانون اوس هم صحیح دی د ګریویټي په قانون کې صرف دومره چې موږ یو نوی زور معلوم کړو نو اکسلریشن برابر شو جی د ځمکې ماس او د ځمکې ریډیس طاقت 2 نو د ځمکې د دې کې دې ته ضرورت نشته چې څه شی راغورځېږي اتي راغورځېږي ګباڼه راغورځېږي خو د ځمکې د مخ سره نږدې د هر یو شي اکسلریشن به برابري یو کانسټنټ جی د ځمکې ماس او د ځمکې ریډیس طاقت 2 نو په دې کې چې موږ اوس قیمتونه ولګو 6.6 و ځله لس طاقت منفي 11 ځله د ځمکې ماس کوم چې 15.9 ځله لس طاقت 40 او بیا د ځمکې ریډیس چې کوم دی هغه 6.38 خواوشه ځله لس طاقت 6 او د دې طاقت 2 واخلو نو دا به همیشه تاسو سره راځي 9.8 میټره په یو سیکنډ کې طاقت نو دا منګه د 9.8 میټره په یو سیکنډ کې طاقت 2 د دې انسي د مخه مونږ پرده اوچته کړه دا راز مونږ معلوم کو چې دا هر یو شیز چې ځمکې مخ سره نږدې نو د ځمکې ته چې ته د لاسه وغورځې نو د ولې ځمکې پلو په دومره اکسلریشن سره ځي 9.8 که اتي د لاسه وغورځېده که ماڼه د لاسه وغورځېده که باڼه د لاسه وغورځېده که سیکه د لاسه وغورځېده که بیلوري د لاسه وغورځېده هر یو شی ځمکې له په دغه یو اکسلریشن یعنی د هر یو سیز ولاسټي په یو سیکنډ کې یو عمره سیوا کېږي نو هغه تاسو دلته وکتل په دې سټپ کې
چې هر یو شی چې تا واغستو د هغه ماس د منځه لاړ شي په دې کلکولیشن یعنی د نیوټن دویم قانون او د نیوټن د ګریویټي قانون دواړه چې موږ په کار راولو نو موږ ته د دې 9.8 انسي راز معلوم شي نو د ګریویټي په قانون باندې موږ نورم بحث کوو د خیره او نن پورې دغه پوره